محترم دوستانو سلامونه زه غوټۍ یم هرکلی مو کوم چې د ډیجیټل چین پروګرام ګورئ. په تیرو څو کلونو کې د بېجينګ په کليوالو سیمو کې د سړکونو عمومي اوږدوالی د پرلهپسې پرمختګ په حال کې و او ترافیکي سویه یې هم د لوړېدو په حال کې وه چې دغې چارې د کليوالو سیمو د سیرانۍ د کرنیزو فارمونو د ابادۍ د کرنیزو چارو د پیاوړتیا او د ښه کلیو د جوړولو لپاره ښه ترافیکي شرایط برابر کړي دي. زه به په نننۍ پروګرام کې د ګڼو شمیرو له مخې اړوند معلومات در سره شریک کړم. شمیرنې ښیي چې په تیرو څلورو کلونو کې په بېجینګ کې شپږ شپېتو سړکونو د ښه کلیوال سړک شهرت خپل کړی او عمومي اوږدوالی یې 1006 کیلومترو ته رسیدلی دی. له دې جملې څخه په 2023 کال کې په دغه ښار کې شپږ 50 سړکونو یاد شهرت خپل کړی او عمومي اوږدوالی یې 302 کیلومترو ته رسیدلی چې پکې 14 سړکونه تر ټولو د ډېر ښه کلي سړک په توګه بلل کیږي او عمومي اوږدوالی یې 133.7 کیلومتره دی. د بېلګې په توګه观光لومړی سړک چې د بېجینګ د داشین سیمې د پانګه جوړ په الکدارۍ کې دی په چارچاپیر سیمو کې یې د سیرانیزو او کرنیزو چارو د پرمختګ لپاره مهم رول لوبولی دی. د دغه سړک پر دواړو غاړو د نښو څه باندې 26 زره داسې ونې ولاړې دي چې عمرونه یې له 100 کلونو څخه زیات دي. د ترافیکي شرایطو د بشپړتیا په رڼا کې په دغې سیمې کې د نښو د روزلو او تولیدولو صنعتي کمربند جوړ شوی چې پکې د څه باندې 200 ډولونو نښو کارنۍ تولیدي اندازه 28 میلیونو کیلوګرامو ته رسیدلی او ګټه یې له 140 میلیونو یونو څخه اوښتی دی. د بېجینګ له اړوند پلان سره سم به تر 2022 کال پورې په دغه ښار کې د ښه کلیوالو سړکونو عمومي اوږدوالی له 2000 کیلومترو څخه واوړي او په دې مناسبت به د دغه ښار د کلیوالو سیمو پرمختګ چټک شي. درانو دوستانو نننۍ پروګرام په همدې ځای پای ته ورسید. ستاسو له پاملرنې څخه مننه کوم. د خدای په امان.